د ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ خوشحاله او د ژوند په مزو کې وي. خوښ یم چې نن یو ځل بیا درته یوه ښکلې او معلوماتي ویډیو چمتو کوم. زموږ نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو خپل د پروفایل چې دی هغه پیج ته وړو. یعنې زموږ کومه آی ډي چې ده، زموږ چې کومه آی ډي په ورځني ژوند کې کاروو، نو دغه څنګه کولی شو چې پیج ته واړو. زیاتره ملګري دغه پوښتنه کوي چې موږ ته داسې یوه طریقه راوښایه چې د هغې په ذریعه باندې موږ وکولی شو چې خپل د فیسبوک کوم پروفایل چې دی یا کوم آی ډي چې ده هغه موږ پیج ته واړو. یعنې کوم فرینډ چې موږ په دغې آی ډي کې موږ لرو، مثلا دلته له ما سره چې دی 3313 فرینډ دي، نو دغه فرینډ به اتوماتیک چې دی فالوورسو ته واوړي. دلته چې کوم فالوورس راځي دغه به هم ورسره فالوورسو ته واوړي، نو ستاسو د فالوورسو شمیر چې دی هغه به ډیر شي. نو د دې لپاره د کوم اپلیکیشن ضرورت نشته دی. فیسبوک کمپنۍ ته به اپلای کوو، له هغې وروسته به هغه موږ ته نوټیفیکیشن رالیږي او دغه نوټیفیکیشن له لارې موږ کولی شو خپل پروفایل چې دی هغه پیج ته واړو. له هر څه د مخه به لومړی تاسو راشئ دلته خپله په دغه 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک کړو خپله آی ډي به راخلاصه کړئ. کله مو چې خپله آی ډي راخلاصه کړله، له هغې وروسته به په دغه 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. په دې 3 ډاټ باندې چې کلیک وکړو، دلته به خپله د پروفایل لینک چې دی هغه به کاپي کړئ. کله مو چې دا کاپي کړو، نو را به شئ نوټ ته. نوټ ته به راشئ. ما تاسو ته په ډسکرپشن کې څه لیکل درکړي، دغه یو لیکل دی، ما تاسو ته دا په ډسکرپشن کې اچولی دی، نو له هغې ځای څخه به دغه را کاپي کړئ. که نه را کاپي کېږي نو سکرین شاټ ورنه وباسئ او په نوټ کې دغسې ولیکئ. کوم لینک چې تاسو د خپل پروفایل کاپي کړو هغه به د دې لیکنې په سر کې چې دی تاسو دلته پیسټ کړئ. کله مو چې دا پیسټ کړو، نو دلته چې دی دلته زما نوم دی، نو دلته به ستاسو د خپلې آی ډي نوم کوم رقم چې تاسو د خپل آی ډي نوم ورکړی دی، مثلا زما سهیل خاکسار دی، کوم رقم چې ستاسو د پروفایل نوم دی هغه رقم نوم به تاسو دلته ورته ولیکئ. او له دې ځای څخه چې دی له دې ځای څخه به دا لیکل چې دی ټول کاپي کړئ. دغسې به دا لیکل تاسو ټول کاپي کړئ. کله مو چې هم دغه لیکل کاپي کړه، له هغې وروسته به بیرته تاسو راشئ فیسبوک ته او بیک به لاړ شئ. کله چې بیک لاړئ، له هغې وروسته به بیا په دې 3 ډاټ باندې چې دی کلیک وکړئ. په 3 ډاټ باندې چې کلیک کړو، لاندې به راشئ، دلته به په سیټینګ اینډ پرایوسي په دغه سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به کلیک وکړئ او دلته به په سیټینګز باندې کلیک وکړئ. په بخښنې سره را به شئ هیلپ سینټر ته. ډېر زیات وبخښئ ملګرو، دلته به هیلپ اینډ سپورټ ووهئ او دلته هیلپ سینټر، په دې هیلپ سینټر باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو، نو دلته د سرچ آپشن راځي. په دې سرچ آپشن کې به تاسو ته په انګلیسي باندې ولیکئ how to convert. په سر کې راغله ګورئ how to convert a Facebook profile to a page. دغسې به تاسو هم ورته ولیکئ how to convert a Facebook profile to a page. زه په دغه ځای باندې کلیک کوم. په دې ځای مو چې کله کلیک وکړو، لږ انتظار به ورته وکړئ تر څو دا صفحه را خلاصه شي. کله چې دا را خلاصه شوله، نو دلته به تاسو هغه آپشن پیدا کړئ، کوم آپشن په ذریعه چې تاسو وکولی شئ خپله آی ډي چې ده هغه پروفایل ته چینج کړئ. په دې لیکنې سره چې دی موږ ته هغه آپشن چې دی هغه په هیلپ سینټر کې روانوختو. نو دلته به له هغې وروسته تاسو ورته ولیکئ پروفایل ټو پیج.
دغه شی به ورته ولیکئ پروفایل ټو پیج. پروفایل ټو پیج چې کله ورته ولیکلو له هغې وروسته به په دغه لومړني اپشن چې دی سویچ انټو یور پیج ان ا نیو پیج ایکسپیرینس په دغه یو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دغه باندې کلیک وکړو نو لاندې به راشئ. کله چې لاندې راغلی دلته به یې لیکلي واز دس هیلپفول، تاسو به په نو باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته په دویم اپشن چې دی د سولوشن ډز ناټ ورک په دغه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دغه باندې کلیک وکړو نو دلته به هغه لیکل پیسټ کړئ کوم لیکل چې ما تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړي دي. کله مو چې هغه را کاپي کړه نو هغه به دلته پیسټ کړئ. مثلا دغه یو لیکل ما هغه ځای کې کاپي کړي وو، دغه لیکل دي لومړني سر کې چې دی زما د پروفایل لینک دی. نو له هغې وروسته به چې دی په دې سبمیټ باندې کلیک وکړئ. په سبمیټ مو چې کلیک وکړو نو دلته یې ولیکل thanks your feedback helps improve this answer for everyone. نو تاسو به څنګه پوهیږئ چې موږ ته نوټیفیکیشن راغلی نو بیرته به بیک راشئ. دغه نوټیفیکیشن به تاسو ته چې دی په 4 ساعتو کې یا هم 2 حد اقل تر 3 ورځو پورې چې دی دغه نوټیفیکیشن چې دی ځنډیږي. نو خپل پروفایل به خلاص کړئ او د 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته چې دی په دغه ځای کې به تاسو ته لیکلی وي سویچ پروفایل ټو پیج. دغلته به یو اپشن تاسو ته راشي، په هغې باندې به کلیک وکړئ. نو له هغې وروسته تاسو کولی شئ چې خپل پروفایل چې دی هغه پیج ته واړوئ. ستاسو پروفایل ته چې دی هیڅ نقصان نه رسیږي. بیرته هم کولی شئ چې خپل پیج چې دی هغه بیا پروفایل ته واړوئ. په همدغه دغلته نوټیفیکیشن راځي، په هغې باندې کلیک کوئ او بیرته چې دی تبدیل کیږي. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو له ملګرو سره شیر کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.